عزیزانو خبرې مانه مخکې زما د دې بزرګانو واورېدې. زما خبرې خو پخوانه 40 کالو نه تاسو ته معلومي چې هغه دوه رنګه کې وي، خبرې د دینم وي او ورسره بیا د دنیا وي. نن باس به سره په دې کوو چې د قرآن کې علما په شهید باندې چې کوم باس کوي او دا وایي چې حضرت عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنہ چې هو هغه شهید کړی شو، داو شو او بیا په قرآن کې لفظ شهید چې راغلی خلې خوځوي. ګوره زما سیم د ټول پاکستان نړه تور دی، په ایمان درته یم چې صح چې دا نوم یې واورم هم پړلی تیار دی. ډاکټر صاحب زمونږ ښکلی پاکستان دا زمونږ ښکلی پاکستان دی چې زمونږ وزیر اعظم صاحب جان میجر ته دعوت ورکړو چې خدای دې هر کله راواله لږ پاکستان ته راشي. ملکن کچھ کرتی تاسو پوه شئ. دا ښکلی پاکستان زمونږ دا دی، دا هغه جان میجر رزیل دی چې چا په اهل بیت رسول په عراق کې بمباری کړې وه، چا د امام ابو حنیفه او د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په قبر بمباری کړې وه. دا هغه جان میجر رزیل چې نن پاکستان کې به تاسو دا پاکستانی رزیلان وګورئ چې د ده به څنګه خیر مقدم کوي. زما پرې خبرو پوهېږئ؟ تاسو به دا د پاکستان پیټوان، دا بې غیرت، دا بې حیا او دا بې شرم وګورئ چې جان میجر ته په ایرپورټ باندې څنګه ټوکرای کی. پرون میں لعنت په داسې قوم او په داسې ملک حضرت عثمان دی جلسه ته شهادت به دفعه وته جلسه نه کړ. پرون میں په سرکاري اعلی دفترو کې د لیډي ډیانې تصویر ولید په اعلی دفترو، او بیا هغه خلک ورته داسې ولاړ دي چا چې ویل چې دا تیرنګیان وباسئ د ملک نه، ورته داسې راشي چې درته وښیم چا چې ویل چې پیرنګیان خراب دي او د دې ملک نه وباسئ ورته بیتي شوي دي. داسې بیتي پېژنئ؟ بیتي بوک ته وایي. راشي چې درته وښیم. ته ماته ووایه چې پاکستان په اعلی دفترو کې د لیډیډیانې د تصویر څه کار دی شته؟ نو عزیزانو لفظ شهید باندې علما باس کوي. شهید فعیل وزن دی عربي کې، او فعیل وزن په عربي کې کله په معنا د اسم فاعل راځي او کله په معنا د اسم مفعول راځي. دلته شهید په معنا د مشهود دی. شهید ته شهید ولې وایي؟ مشهود له بالجنه ام مشهود له بالملائکه. شهید ته شهید ځکه وایي چې یا ورته د شهادت په وخت کې جنت مخامخي یا ورته ملایکې مخامخ. دا دومره قدرې خبره شهید دا معنی. اوس قرآن وایي چې د شهید متعلق دا مه وایه چې دا مړ دی، بلکې دا ژوندی دی. یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله. دله باقاعده رزق ورکړل کېږي او د خوشحالۍ په هغه نعمتونو کې چې خدای ولا کوم ورکړي. خبره خلاصه. اوس تاسو په ایمان ووایئ چې د حضرت عثمان شهادت ما بیان او تاسو واورئ، نو زما په بیانولو او تاسو په اورېدو به د عثمان سره موږ جنت کې یو ځای شو. وایي بزرگان انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو رنگ اور دے دو نقریزوں کا، مہندی لگاؤ. وبشي کم قوم چې داسې وي لکه موسی علیہ السلام ته وی چې فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. تو خدای دې لاړ شي هلته جنګ وکړي، موږ بدلې ناستي و الله کده خوځېدو. دا قوم به حضرت عثمان سره په جنت کې. دا خلق دیخوا وګورئ د کابلۍ د بایسکوپونو نوجوانان به هم حضرت عثمان سره په جنت کې. د سیکارنو چوک شاته د ښځې بوک تصویرې چې رایستی دی دا به هم په جنت کې دیلم چې صاحب دغه ورشي د قصه خانې امام دعا وکړي چې خدایه ته واړه جنت ته واړه، ځکه چې دا بایسکوپونو والا خو ډېر غوړ دي. ساربه مړي دي که نه، یو سپېره مړی زمونږ غوندې یو غټ سنډا را پرېوتی په ښار کې، نو غټ سنډا سره دا البته جوړي بھی بہت ہوندی. जोड़ी उन्हों दे दे
ایک جوڑی انہوں دے دے، ایک جوڑی انہوں دے دے، ایک جوڑی انہوں دے دے. بیا د بینکونو هغه کاپایم رئیس کی صاحب دا کڑکیدار لوټو نه ها استاد وی دعا وکړه چې خدای ته واړه کا خپل دې ماته شه اته واړه جنت ته چې دې دلل ورکړه مونږ به کم خوازو. دا خلک بم حضرت عثمان سره په جنت کی، دا د بلیټ پیداوار بم د حضرت عثمان سره په جنت کی، دا د ویډیو گیم پیداوار بم حضرت عثمان سره په جنت کی، دا د شمع سینما بلو پرنټونو والا بم حضرت عثمان سره په جنت کی. پارام کې نه خوارشي جنتونه کم ځای دي. قرآن کې که لفظ شهادت شتا دا د ټولو ملیانو ته زه وایم او دا د یاري خبره نه ده او نه د ټوکو خبره ده. قرآن کې که لفظ شهادت شتا، قرآن کې دام شتا چې تلک امت قد خلت لها ما کسبت. وایي ټول تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. تلک امت دا وړاندې چې تیر شو دا یو ټوله لها ما کسبت، دوی د پاره به هغه شی کارآمدي چې دوی په ژوند څه کړي. ٹھیک شو، د حضرت عثمان شهادت حضرت عثمان د پاره کارآمد دی، ما د پاره کارآمد نه دی. ٹھیک شو، دا د قرآن خبره ده. لها ما کسبت، هغه د پاره به پکار هغه شی راځي چې ساغه کسب کړي، او مونږه ولکم ما کسبتم، تاسو د پاره به کارآمد هغه شی چې کوم تاسو کوئ. اوس قرآن څه وایي مخکې ولا تسألون عما كانوا يعملون. هغوی چې څه عمل کړی د هغې د عمل تپوس به تاسو نه کېږي، د هغې د عمل اجر او ثواب به تا ته نه میلاویږي او هغې ته میلاو. زما په دې خبره پوه شوي؟ امام حسین که ځان قربان کړی په کربلا کې د هغې اجر او ثواب امام حسین ته لاړو، صرف د هغې په آواز او نوم اخیستو د هغې اجر ما ته نه میلاویږي. د حضرت عثمان د شهادت اجر حضرت عثمان ته لاړو، د هغې په نوم اخیستو اجر او ثواب ما ته نه میلاویږي. دا د قرآن خبره ده، دا د قانون خبره ده. مونږ تاسو بیزوګانې او میلوګانې یې او مونږ مداریان یې. ٹھیک شو، په دې چوکیاتګار کې به پخوا مداریان ناستو، ډب 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 خلک به راجمع شو. مداریانو به دارو جوړ کړي بوتلګي، پیټار به مخې ته ایښی ډب 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 ډب. تاسو غوندې به ډېر راجمع شو، لکان لکان خدای امرک کا چې تاسو نه به څه جوړېږي. زمونږ د زمانې دا نوجوانان چې زه ګورم که نه ډېر میړه خفه شي. که په لاره رواني د سړیتوب نه ځي، که په لاره روان څه بلا در باندې وشوه کور دې وران شي. نه په لاره د سړیتوب تک شته، نه خبرې د سړیتوب دي، نه شکل د سړیتوب دی، نه کردار د سړیتوب دی، نه په خبره پوهېږي. داسې یو بدبخت پاتې. اوس ټول جاړئ، ټول جاړئ، اوبه نشته، ویڼی خرابه ده، ټیوبویل خراب دی، پاڼې نیږه، مشکې نیږه، او نیږه، ټینګ نیږه، ټینګ فلان ټینګ. کمیټه خو خدای ورانه کړه، الله دې دا بلډینګ هم راوغورځوي، خو خدای ورانه کړه. اوس نمبر د پی ډي اے هله وی هر څه پی ډي اے ته سپارلي. اوس پی ډي اے سره څه کوي؟ ټول جاړئ. وخت راتلو سره به درته وښیم که تاسو ټول بیا په ګډېدو نه وئ نو دا ګیره مې په متیازو کله بیا به ګډېږئ. کېږئ که نه؟ خاص کر دا لکانه لکه ورکر د ورکر ما یو ترجمه کړې ده، جلیل جال نه تپوس وکړئ. جلیل پیژنئ دا جنگیر پورې والا، هغه ما لغت کې کتلي د ورکر څه ترجمه ده، نو هغه ورکر ترجمه جلیل نه بیا تپوس وکړئ. دا ورکرانی صاحب خان په بنگله کې ناست دي،
خان په محل کې ناستي ور کرانټه ولا شپه غړيږي ورته بیا به غړيږي. بل ورځ مې یو سېنیټر ولیدو ورشي دې خبرو تراشي لګو ګوري یو افسر سره ناستو نه سېنیټر دومره خو پټکیا پساو دومره او بونډای غوندي ګیره ونه دا چټ میش داسې وای میش وېته میش والله که زه په یو خبره پوه میش نو هغه افسر ته مې وی ما وی چې پخوا مې دا خیال و چې دا قیامت جوړ لري دی اوس مې یقین راغی چې ډېر نږدې دی ویلې مالدام پکې سېنیټر دی دا اوس بني آدم و بدبخت قومه تاسو دا د خپل سېنټ ممبران خو لږ وګورئ د هغې بوتاړونه وګورئ دا چل میږ هغه افسر هم غریب نه پوهېده چې څه وایي ته میږ هغه چل څو دې شي سېنیټر کړی څه شي کړی دا ګوته لګه داسې کوي ټولو کوي مردار ګوتې داسې کا دې کړي نن دا څومره په اسمبلو کې ناستې دا میژمیژان دا دې کړي ورځ چې تېرېږي وایي زاغان کې ناسته په سر د سروې زاغان کې ناسته په سر د سروې توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي زاغان کې ناسته په سر د سروې توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي رزیلان پاسی عبدالعظیما په شریفانو اعتراضونه کوي زاغان کې ناسته په سر د سروې توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي رزیلان پاسی عبدالعظیما په شریفانو اعتراضونه کوي رزله د زمانه نن په سر د سروې ده ستا د ټول ملک نظام نن د دې خلقو په لاس تاسو لګیا اوسئ مبارک हो गए मैं माड़ा नहीं बनना मुबारक हो बने तके हो सुनी के सुनी ना माना समझ उन्होंने भी तर्जुमा कर दूं सुनी पोए गई सुनी तो वही उधर तो हो रही तो लगा जो सेनेटर आनी मिज वाला है वल्ला कहने पसुनी पोए गए उन्हें पकुनी पोए गए ऐसा तो गुगुश्तु औलाद दे खबर न पोई تاسو هغه ورځ د خپل ملک د وزیر اعظم تقریر اوریدلې که تاسو بني آدم وینو په پوي بوي کنه چې اے خدای دم د ملک وزیر اعظم اسی د ملک وزیر اعظم داسې تقریر کوي کہ میں نے شریعت بل نافذ کر دیا ہے شریعت بل وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ میں نے شریعت بل کو پاس کر دیا ویلی टेलीविजन फोटोलो करشتا کنه مبارکم ستا دا کرم ستا نه خدای دې ځواني مر ټولو کر टेलीविजन میں نے شریعت بل پاس کر دیا سار له مبارک ہے ساڑے مبارک وزیر اعظم دم دلاوري په جمعات کې وي مبارک شي شریعت بل پاس مبارک مال په آرام کې نه شریعت چلتا ہے شریعت په پاکستان تاسو صدر بوش نه تاسو کړی دی چې شریعت په پاکستان کې راولې ها چې صدر بوش نه ویلي پاکستان کې تشریعي نظام راوستي شي ستا پلار به رانه ستا نیکه به رانه شریعت بل کو میں نے پاس کر دیا اور سہار لے سیدہ عابدہ حسین ایڈوائزر آواغستا ما وې مبارک شه او شریعت بل کې رومبه شک دې سېنیټرانو دا جوړ کړو بیا
سړی ټول په پاکستان کې خلاص شو چې د امریکې غوندې ملک سفیر یې ښځه کړه، ټول خلاص. یو کوچی ته ښځې راغلې ویل ښځې مبارک سه مبارک سه. هغې ویل ولې؟ ویل اباد یې ملک سه اباد یې ملک سه. هغې په ځان راکېښې ویل خوره قیامت سه. سړی ټول خلاص شو چې د ما په ملک سه. اړ سړی پاتې نه شو. په پاکستان کې سړی نه و. بیا د شریعت بل پاس شوي ملک شریعت دا اجازت ورکوي چې زما د ملک ښځه دې په بل ملک کې سفیر وي. دا اجازت شریعت ورکوي. راولئ یا سینټ کې چې کوم ملیان ناست دي په دې خپو کې پړي واچوئ او رایه کاږئ د سپو غوندې په ځمکه وایي. ستا دا شریعت بل پاس کړی، ستا شریعت بل دا و. شریعت بل دې ته وایي. مفتی محمود صاحب دی الله غریق رحمت، ضیاءالحق صاحب ته وی د اسلام نو اسلام نوم ماله، د اسلام نوم ماله. که ته خامخا اسلام اسلام کوې یو 3 اډیننس وکړه، 3 د یو غل نه لاس غوڅ کا، یو زناکار سنګسار کا، یو شرابي په درو ووه. دا 3 اډیننس وکړه. مونږ لیکلي درکو چې ته تر څو پورې ژوندی مونږ به ستا ملګري یو غل نه لاس غوڅ. د غل نه لاس غوڅول قرآن ویلي دي که نه دي ویلي؟ کوم شریعت بل کې چې د قرآن دا ټکی نه هغه شریعت بل دی. دا یو ډونګو شریعت بل یو ډونګو ډونګ یو 2 ډلو مچاو کړی د ضیاءالحق پس خوردو حلالولو دپاره. لکه مونږ چې د زیارت پر ستاسو کور ته درشو که نه ښه درته پته یو چې پلار دې په پخه تیږه د دوزخ تمبه ده راته قالین وغوړی او کیم نه او صوفې هم دا صوفي دي که دا دغه متکې واچو 3 سپارې یو په دې ختمونو کې منیټري وایي اونو 3 دے دے اینو 3 دے دے اونو 2 دے دے دا تقسیم شي. منیټر هم پکې لګي. یو 2 ختمو کې زم پېښ شوی ما 3 سپارې راکړې دې بیا خو باسه مالځئ نیم هم نشم ویلی ما سترګې خوږېږي بس یو رکو مې پکې ویلی ټپ مې کړی. منیټر صاحب ما ته وایي چې جی توانې مال ہو گئے پہلنا رہندے ہون تو کسی نے دے دی مال ہو گئے نا دماغ خراب بس غلی شو. مونږ په دې اړه کې ښه پوهېږو چې دا یو ډونګ دی چې مونږ ملکي رسم مد نظر مچاو کړی. تاسو اول خو د طالبانو د امام صاحب له قرآن ورکړي چې تا دا سپارې د مړي پسې وبخلي که نه د له قرآن ورکړي روټۍ موټۍ در نه وخورو پیسې میسې هم واړو هغه سپارې خپل مړي پسې. ما څه کار دی چې د 3 سپارې په 2 روپۍ ستا په مړي پسې وایم. نو نه خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے پانی بھی پلیت اور مرد بھی کافر. دا یو ډونګ دی چې مونږ مچاو کړی دی چې دا جمعرات په ورځ باندې 40 دن ختم شریف پڑھ کے تے مرد پر توتی بن جاتے جنت دا. دا یو ډونګ دا شریعت بل یو ډونګو چې په پاکستان کې مچاو شوی د ضیاءالحق د خوردو حلالولو دپاره او داغه د پیسو خوراک دپاره. لکه ستا د پاکستان د اوقاف وزیران چې دي ټوله ورځ ګرځي په مولیانو خسي کولو پسې دا د سود د زکات پیسې ورپسې ګرځئ چې زه په مصله ناست یم 15 لکه راوړي استاد جي نظرانه ده ښه هغه ورځ یو نظرانه پېښ شوې ده پرېږدم یې چېرته ما ته خو هر څه پته ده. تاسو دوا پکار ده د پاکستان حکومت به دا ثابته نه کړي تر اوسه پورې چې بجلیګر ملا د چا وزیر دفتر ته تللی او یا د اوقاف وزیر څه پیشکش ورته کړي. زه د اوقاف وزیر په سړو کې هم ناست زه مزدوري کوم او روټۍ ګټم او خورم مزدوري کوم. زما خسی کولو پسې ډېر کوشش دوی وکړو مال تاسو به خسی جهنم ته لیږم انشاءالله ما به خسی نه کړی شي. دا ستاسو دوا پکار
نور ټول ریکارډ راته د ملک معلوم دی. هغه هم راته پته ده چې لیډي ډیانې ته لوپټه په 100 روپۍ ور په سر کړلی شوې وه. شرم دا ګیرې دا ملاتوب او بیا دې خلکو ته بیا د اوقاف وزیر را رواني توبه استغفار. نو مولیان ورته په قطار ولاړي د ګلونو ګنټې په لاس کې نیولي. مولیان او زه مولایم زه به د اوقاف وزیر ته ولاړم او د ګلونو ګنټه باندې ما په حاجي تم چرې ګنټه نه دا چولې. دا جیان چې راشي تاسو د ورځې روان یې خدای مرکه او ظالم قوم. اول دا سټیټ بینک خدای تباه کړه چې تباه شي. دا د روپۍ لوټونه چې رئیستی دي او یو لوی ګند په دې ملک کې جوړ کړی دی ګلونو والا. 500 روپو وریجو خوراک تزې کور دی د پلار وران شو د 200 روپو ګنټه وړي. خدای دې هلاک کا زهر خوري او کور کې وریجې پخې کا خوره کا 200 روپو ګنټه وړي او د 500 روپو وریجې هلته خوري. زما د سکت را ښځه مړه وه. څه خبرې چا ته پته بس لاړم سار وختي او 11 بجې مخه کا او ترالي خلاص اخبار کې سره پلانے بس نانی مر گئی ہو پوپھی دی ماسی دا پتر مر گیا پلانے مر گیا ہو ڈنگڑے مر گیا ہو ہے کمڑے را کیوں شم خلاص کدلورو آدم کړه دے زما دې مرګرو نه تاسو تله مکلی ته بس پخپل می نکاح تړلې پیغمبر د بیبي فاطمه نکاح پخپل تړلې ټیک شي پخپل ما خام یو سړی راغی و خدای زما دې ته وای کم غم جار وای جی غرق شو مالوالی ول د لور نکاح مې ما غ ګلونو والا نکاح پلار ور کولو ویل هغه د جمعات مولا زد نکاح پلار نو زه څنګه د لور د پلار نکاح کې دیش مالو دا عمر لا غرق شو سړی سره دوه خزې مراوستې وي خزې چاله د نکاح پلار مولا دی ور کړي پلار دې جنای ور کړي مال دا خو غرق ولوس بچی سکیږي مال بس کار خراب شو عمر له نکاح نه کیږي د لور دې چې جړا ته مراوستو کنه نو مرګری ته مې مال نه کما د لور نکاح چونو ما نکاح پلار څوک ویلته وي مال ما د خپل لور نکاح پلار ز په خپل شویو ایجاب او قبول ما په خپل کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبي فاطمه نکاح ایجاب او قبول په خپل کړو ٹھیک شو نو مال بچیا دینه خنی کاډو شو نه و ویل خدای دې دین دنیا خکه بس ودې ګټو لاړو خزله مبارکي ورکړه باري خزه مدرولې وراته دا قوم دا ملک دی نو عزیزانو عرض بداو چې هر شی د جړه قابل دی د دې قوم د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ جون صرف دومره مطالعه کا زیات تفصیل کې مزه که زیات کې مونږ زدا غلطی کو دومره مطالعه کا چې د حضرت عثمان شهادت کم سازش لاندې شوی کم سازش لاندې او پاکستان کم سازش لاندې لګیا دی شکار کیږي د کافر ملکونو هغه د په کابل کې دا بنن 7 چې دا يهودي دی د امریکای ایجنټ په کابل کې ناشته هغه د خپلو کې په جنگ واچول کنا کدوه کډي د کابلیانو لاړی شنو اته واپس را رواني واپس هغه د کابل مشران هغه اوس په خپلو کې اون خطه د کابل په تخت نه جوړي دو جګړې به عمر لنه ختميږي دو جګړې دا په کولاو غوګونو وو دو جګړې کدي نه مقصد ایک پیٹ تا جګړه ته ایک اقتدار دا جګړه یو د خېټي جګړه او یو د اقتدار جګړه پاکستان کې د پاکستان د لیډرانو د حکومت جګړه د اقتدار وی کني ها وای ته کوشو ټټو چاله ورکا دا جګړه 3 کاله کې ختم نشو ان شاء الله بیا به نه ختمي او یو د خېټي جګړه زمونږ د ملک تبلیغي جماعت والا دي تبلیغي جماعت والا څه کار دی خکوي بدبکوي منس کوي او دس کوي بستر خپل روټه خپل او بخپل چای خپل وغیرہ وغیرہ
په صوبه سرحد کې وګوره، پاکستان کې وګوره، دنیا د هغې خلاف ده. ما نه چې تپوس وکړي زه ورته خبره بله ده. کم مولیان او پیران چې د تبلیغ والاو خلاف دي د هغې وجه دا نه ده چې اختلاف په دین دی، د هغې وجه دا ده چې دغه مولیان او پیران دعا او دین په پیسو بیانوي او تبلیغیان مفت بیانوي. ټیک شو؟ نو جګړه د خېټې شوه. چې جګړه د خېټې شوه نو دا به عمر له نه ختمېږي. په پاکستان کې د لیډرانو جګړه دا د اقتدار ده، دا به عمر له نه ختمېږي. ته کوش او ټټومال را اله دغه ښه نه و، لیاقت علي خان ښه نه و، هغه ورک و. صدر ایوب ښه نه و، هغه لرې شو. بل څه بلا ورپسې راغی، یحیی خان هغه ورپسې لاړو، بوټو صاحب ورپسې راغی. مړه ها چې لورې راغله وایي ویل اله ښځه را بیانونه شروع شو چې د ښځې سربراهي جایز ده که ناجایز. چا تالي سټو پکې ورکړه چې نه نه دغه بلقیس چې شوې وه او پلانی چې شوې وه، مړه ها جایز دی او ناجایز دی او جایز. اوس چې په دا بل خریلي واوړي اوس د سره اوس د سره به څه چل، دا جایز دی که ناجایز دی؟ زه هغه خو ښځه وه، اوس دا جایز دی که ناجایز دی؟ نو د اقتدار جګړه عمر له نه ختمي. په پاکستان کې به دا جګړې لګېدلي چې ستاسو من دلته هله به جګړه ختم شي چې تھرو آؤٹ پاکستان کې ووٹ سسٹم ختم شي. ختم. او یو عمر ابن عبدالعزیز غوندې مسلمان الله د پاکستان بادشاہ کی یو غل نه لاس غوس کم ته وګوره چې په پاکستان کې د غلا نامه څوک والي. نن ټول ملک غل دی که نه دی؟ ټول ملک غل. یو زناکار سنگساروم ته وګوره چې په پاکستان کې د زنا نامه څوک واوري. یو شرابي په دروام په دې کننګم پارک کې ته وګوره چې د شرابو نامه څوک واوري. سزا نشته ایس مجرم ته د خپل جرم. نو ټول ملک غل دی. تحفظ نشته، د ځان نشته، د مال نشته، د بچی نشته، ټول ملک غل دی. هر سړی دیاړي پیدا کوي، وخت له ټیله ورکوي. نو دې وجې نه عزیزانو څو پورې چې د ملک نه سازش ختم شوی نه او ملک عمر ابن عبدالعزیز غوندې پیدا شوی نه او پاکستان د ښې ورځې مخ وکتو که مړم نو راشي په قبر مې متیازې وکړي. ښه ورځ به نه ګورئ، جاړئ به ټول عمر، ټول عمر به فریاد کوئ غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، کاروبار خراب ہو گیا ہے، لوہے نہیں بیچ دے، بنانا نہیں بکدیان. قصہ خانے والا اسے بعد حکومت ته ویلي چې ته جلسے لوگ کر دیں، ساڑا کم خراب ہے، کاروبار تباہ ہے، پلانے میں ڈنگے مالے ٹھیک ہے، دن نو جلسے نہ کرو، رات نو کرو. مونږ د ورځې جلسه نه کوو وروره کسی دا کاروبار خراب نه کرنی کلی نه کوي. بالکل ټول جاړي. زمونږ د بچپن زمانه کې د غرمې به مونږ نه وه خوړلې، بېګاله به م درک نه و، مست به ګرځېدو. نن د کلونو سټاک هر سړي سره پروت دی، هر سړی وایي د لوږې مړ شومه. داسې ده که نه ده؟ کلونو سټاک. او تاسو ټول داسې یئ چې که ایس نه وي یو شپږ میاشتې خو به تېرې شي، دومره به د ښځې کالی پتری خو در سره وي که نه؟ څه خو به وي. مونږ کره والله که دام لس کاله کې زمانه یادېږي چې ما د غرمې ګرمه روټۍ خوړلي، سړه روټۍ به مې وخوړه او مدرسې ته به سبق ته تلم. اوس چې طالبان غوړه ښوروا یا مدرسې له نه ځي، لا لا بله کفر زیات شو. یو نه مولا کېږي یو. دا مونږ چې څه تور ټکي زده کړي دي دا په اوږې خېټه زده لوږې م تېرې کړي. استري نن طالبان په جومات کې ډېری 3 ځله استري غواړي، جامع استریګاري. او طالب چې سار د جومات درو داسې غوړ دي سینګار کړی. مونږه طالبګیری زمانه کې دا لټې مټې چا پېژندې؟ قسم په خدای یا د خامتا جامې به وي یا د مارکین به وي. نو هر سړي ته چې ګورې د خپل حیثیت نه اوچت ټوټول نو غرق زه کوي. سم ښځې په کور کې امبرسری میخې ساتلي ښځې. والله که دې ښځو د لاسه تاسو ښه ورځ وګورئ. دا د کلو ښځې مې پخوا وې ما دا زړې مسلمانانې دي، هغه ورځ مړي له تلم. ما نه مخکې په سوزکۍ کې د هغه کلي ښځې ناستې وې واده و، خو چې زه یې وکتم که نه هغه ډوپړیوال ته ویل شروع شه
هغه شروع شو دوی ورته په ګډې دوست چې زه یو کتم راته په ګډې دوست دا د کلو ښځې نن ستا ملک ښځو سال جوړ کړی دی صدر روډ باندې سال دی دا شاته ایکې پاوې ایکې پاوې ایکې پاوې دکاندار ورته وایي ایکې پاوې ایکې پاوې سال جوړ کړی دی یوې سره هغه خپل بړوا وي ښځې سره سړی وي داسې شرمېدلي قوم ته ته د حضرت عثمان بیان کې داسې شرمېدلي قوم ته ته د بی بي فاطمې بیان کې دې قوم بی بی فاطمه خو هغه ښځه وه چې وفات شوه نو وصیت یې وکړ چې خبردار چې زما جنازه د ورځې اوچته نه کوي او زما جنازه به د شپې اوچته وای او جنازه مې چې اوچته وای نو د پاسه به پې ډولۍ جوړه کړي او نورې څادرې به پې واچوئ هسې نه چې هغه کپړه چې زما بدن سره د کفن لګېدلي وي چې چېرته هغه پردی سړی ونه ګوري دا بی بی فاطمه وه دې قوم ته تا د بی بی فاطمې خبرې کوئ بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها جناب محمد رسول الله د هغې په کوټه کې دفن و بی بی عائشه فرمایي چې کله به زما ړه وشو نو ما به د جناب محمد رسول الله د کوټې دروازه لري که زیارت ته به ورلم ځکه چې زما خاوند بیا چې زما پلار ورسره دفن شو ابوبکر صدیق بیا به م چې قبر ته ورلم نو دعا به مې وکړه مخ به مې بربنډو چې څه وخت کې حضرت عمر ورسره دفن شو او زه به د پلار او د خاوند قبر ته ورلمه نو ما به مخ پټ کړی ولې که یو طرف ته مې خاوند حضور علیه السلام بل طرف ته مې پلار و ابوبکر نو بل طرف ته حضرت عمر پردی سړی و نو ما به د هغه د قبر نه ستر کولو نو ځکه به مې مخ پټو ښځې خو دا نن ستاسو زمونږ هم ښځې دي ستاسو زمونږ لوڼې دي اوس لږه مو ګوره د شپې یو بجه دلته ودرېږئ چې دې سینماګانو نه څومره ښځې روځي که نه د ګلبهار خلک ما پسې راغلي چې هلته سینما جوړېږي او تاسو راشه او چې ډېر بد کار ما ډېر ښه کار ما څه کار دی نو زه چېرته سینماګانو مال که سینماګانې ښه کار نه دی او جلسه کوئ نو کابلی کې به کوو راځئ دا د کابلی د سیکارنو چوک سینماګانې چې دي نو دا چې دی دغه دي د محمد خان صاحب جوماتونه دي او د ګلبهار سینما چې دا خرابه ده خبره ده که خرابې دي نو ټولې خرابې دي یوازې د ګلبهار نه ټولې خرابې نن د قوم بچي د خدای ظالمان که تاسو دې سینماګانو ته نه تلې نو سپو به پکې غفل که نه که د دې قوم اولاد نه ورتلی که خدای پې ټوغکی راولي د دې قوم اولاد نه ورتلی نن به دې سینماګانو والا سپي کینچي کول سپي نن هغه سینماګانو والا وګوره په 3-4 کروڑ روپۍ یو بنگله کې تاسو د سوټمارې زامنو میندې م سوټې وتټي میندې م پردی جامې ووینځي د پلشتې بچي او هغه پیسې ته راوړه بېګالی په سینما کې سینما والا له ورکړه او چې کوم لږ د ارامتوب فلم وي نو په بلیک هم پکې ټیکټ والي لرې کوه دا قوم له جلسې ملسې مه کوه دې محرم کې په توپه ولا ته پوه شوې بلا پې اچوه وایي اشنا له پند ورکه او چې پند نه وي د شګې پنډ ور په سر که چې ورمېږې مات شي 1,40,000 پیغمبران د دې قوم د لاسه زاره چودي تلي دي که نه دي تلي د هغه قوم دی د هغې نسل دی دې وجې نه عزیزانو هوش وکئ سوچ وکئ د هلاکت او د تباهۍ په پلیټ فارم ولاړ یئ که زما په جنازه اعتبار کوئ قسم په خدای چې دروغ دي که زما په ختم اعتبار کوئ قسم په خدای چې دروغ دي که دا کلي کسې دیګونه میګونه در پاسې پاخه شي دا د کلي رواج کړی قسم په خدای چې دروغ دي یو وربشه در پسې نه رسي
قرآن حدیث کې راځي پیغمبر وایي انما الاعمال بالنیات، په کم نیت چې یو کار وکړي سزا او جزا په هغې په دې مرتب کېږي. نیت د کلي کلولي وي، نیت مړي پسې فایده نه وي، نو مړی کیسې میسې مو ټولې غر کې دي. ژوند مم خوار دی او آخرت مم تباه دی. په قیامت کې که دا کروڑپتیان دوزخ ته لاړ شي، خو زه د زن طلاق بچي دنیا کې خو یې ښې مزې کړي. ټیک شو. اوس ستا او زه چې دوزخ ته لاړ شو، نو ستا او زما د دغه پلار هم خدای بیخ وباسي چې دنیا مم خواره ده او آخرت مم خوار شي. خفه په دې یم چې غریب دی ولې دوزخ ته ځي، او نن چې لوی چینجی دی نو په غریب کې لوی چینجی د مالدارو کې چینجی نه وي، هغې کې اژدهاګانې پرتې دي دننه او ده دې کې داسې داسې خوځ لوی چینجی په غریب کې. نو دې وجې نه سوچ وکئ. حضرت عثمان یو ټکی اخیری کې واورئ، یو ټکی. حضرت عثمان ولې دومره لوی سړی شو؟ ولې؟ ځکه یو سړی ولا راغی وی حضرت زه رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی ما ته یو من شات پکار. څه شی پکار دی؟ یو من شات. ویل کېنه بچیا، د اوښانو قافله را روانه ده او تازه شات به اوس راشي. قافله راله، هغه د ساروان ته حضرت عثمان وویل چې دې سړي له یو من شات ورکړه، زما محبوب را لېږلی. هغه وی چې د اوښ د بار نه چې من شات کم کمه، نو یو انډی به سپک او یو دروند شي، نو بیا به هغه بار نه ټینګېږي په اوښ. حضرت عثمان ورته وی چې من خو به دله خامخا ورکوو چې بار نه ټینګېږي، نو ټول بار وله ورکه. څه چل وکړه؟ وی جی بار به د اوښ دی وړي څنګه؟ وی چې د اوښ بار دی وړی نه شي، نو اوښ هم وله ورکه. ساروان ورته وی جی دا مخکینی اوښ داسې دی چې دا د مخې نه لرې کې دا نور 200 اوښانو قافله بیا ځي نه. ویل دا اوښ خو ما دله ورکو سره د دې شاتو د باره، او چې دا 200 دې نه بغیر نه ځي، دا پړی ور په حواله کړه، دا 200 ټول دله ورکړه. حضرت عثمان ځکه لوی سړی شو. نن ته واورې چې پیغمبر داسې ویلي دي، ته واورې چې قرآن داسې ویلي دي. حاجي یو سړی راغی او هغه وویل چې د خدای په نامه الله دې خوا وګورئ، تاسو ښځې خو ټولو کړي دي، نه ده کړي؟ تا خو کړي ښځې خو ټولو کړي دي. یو سړی راغی او تا ته وی چې کور والا دې 15 روپۍ غوښتي، کور والا دې. ټیک شو. نو چې تا ته وایي چې ستا ښځې 15 روپۍ غوښتي، په ټکي بیا ورکړي که نه؟ وایي سر ولې خو بیا په ټکي بیا کور والا دې 15 روپۍ غوښتي، 15 په ځای روبس زه 15 انشاءالله سلوټ والا یو څه وایي به داسې که نه؟ ښځو ته چې یو سړي ته ښځه د خدای نه زیاته عزیزه وي، ښځه. تاسو ډکه سوچ وکړئ چې درته جواب راشي چې ښځې دې 15 روپۍ غوښتي، ور به یې کې که نه کې؟ یو سړی چې راشي چې د الله په نامه او هغه ته وایي چې ځه لرې کېږه، په قیامت کې تا ته وایي چې ښه هغه ستا د ښځې نه هم زه لاندې وم، څه به کوو؟ کم قوم ته چې د الله نوم دومره سپک وي، نوم واه. حضرت عثمان یو سړی راغی رسول الله ته وی چې لور مې واده دی، پیسې را سره نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ورشه حضرت عثمان ته وایه چې رسول الله را لېږلی ما یو 100 روپۍ راغی، هغې ته درهم ورته وایي. حضرت عثمان ته چې ورغی هغه په منډه لاړو، 100 روپۍ راواغستې او سړي ته یې ورکړې. 2 ورځې پسه سړی بیا راغی چې صاحب په 100 روپو کارو نه شو، یو 100 نورې په کار. وی ورشه حضرت عثمان ته ووایه چې 100 خو دې د خدای په نامه را کړې وي او 100 د محمد رسول الله په نامه راکړه.
چې سړی ورغی حضرت عثمان ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سل خو د خدای په نام بنا کړی او سل د محمد رسول الله په نام راکړ. ویل ها ویل سل د محمد رسول الله په نام د ټولو خزانو کنجانې واغستل جوله کې ورته ویل د محمد رسول الله په نامه ټولې خزانې ستاسو. سړی واپس راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې صاحب دا چابیانې راکړي او راته ویل چې دغه په نامه ټولې خزانې ستاسو. هغه راوغوښت. عثمان دا دې څه وکړه؟ ولې؟ ورته وی یا رسول الله بأبي انت وامي بأبي انت وامي یا رسول الله زما مور او پلار دي تا نه قربان شي. ستا په نامه مې ټولې خزانې زکه ورته والا کړې چې کته نه وای نو داسې ښه خدای به ماته چا ښودلی وی. زه خو هغه عثمان وما چې دولت را سره ډېر نو په بازار کې به مې بوت واغستو هغې له به مې خدای وی. نو دا داسې لوی بوت پرستی نه یا رسول الله تا خلاص کړما او د داسې ښه خدای سره دې زما جوړ کړو. نو ستا په نامه خزانې څه کوې چې هغه ورځ راشي چې زما سرم خدای ستا په نوم قربان کی. حضرت عثمان دا انسان. نو عزیزانو اسلام دغه دی او دین دغه دی چې دا ما څه وایي دا مونږ چې څه یو نو فراډ او دوکه یو. زمونږ ټول ژوند فراډ او دوکه ده بکواس دی هیڅ حقیقت نه لري. عثمان ارستو مولانا سمیع الله جان فاروقی صاحب تقریر کوي او شاه صاحب هم جاز را رسیدلی. جاز وی لیټ ته کني سبا خو به ان شاء الله چې مالګو منډي کې ډبګرای کې دنه جلسې هغه ته بیا مهرباني کوي. خدا زما خبرې لګ پړولې کې خبرې بډېرې واوري وای کریاں کہ نہیں باتاں سن کے تے ہوشیار رہیں اندھیریاں سن راتاں نیند درسی بیدار رہیں. واخر دعوانا